السلام علیکم ملګرو، نن به زه تاسو د افغانستان درې تاریخي ځایونه وښیم. هسې خو افغانستان ډېر تاریخي او ښکلي ځایونه لري، خو دا درې ځایونه یې ډېر مشهوره دي او د نړۍ په سطحه باندې ډېر خلک یې پیژني او ډېر سیلانیان یې لیدو ته هم راځي. په لومړي سر کې بامیان بودګان دي چې د بامیانو په ولایت کې موقعیت لري. دا د 6 میلادي پیړۍ څخه دي. بامیان بودګان د نړۍ تر ټولو لوی بودا لرغونې مجسمې وې چې په غرو کې کینول شوې وې. دا د افغانستان لرغوني فرهنګ، مذهبي تنوع او هنري کمال څرګندونه کوله. خو کله چې د 2000 اول کال د طالبانو واکمني وه، په کال کې طالبانو دا ویجاړې او ړنګې کړلې. دا د افغانستان یو ډېر تاریخي ځای و چې اوس هم ډېر مشهوره ده او سیلانیان یې لیدو ته راځي او ګوري یې. په دویم سر کې مینار جام دا په غور ولایت کې موقعیت لري چې 12 میلادي پیړۍ څخه دا ځای جوړښت لري او اوس هم ده. مینار جام د اسلام د زرینو دورو یو له ښکلو معمارۍ ده چې دا 65 متره لوړ دی او د سلجوقي معمارۍ بېساري مثال ګڼل کېږي. د دې مینار لیکنې هندسي نقشې او د قرآن آیتونه د هغه وخت اسلامي هنر او تمدن ښیي. دا هم یونسکو نړیوال میراث لیست کې شامل دی. ډېر سیلانیان او ډېر خلک یې لیدو ته راځي او ډېر ښکلی معمارۍ، ډېر ښکلی ځای دی. په دریم سر کې قلعه اختیارالله دین. دا ځای د هرات په ولایت کې موقعیت لري چې د 4مې پیړۍ څخه وړاندې شاوخوا جوړ شوی د هغه وخت نه ده. قلعه اختیارالدین د افغانستان یو لوی پخوانی کلاګانو څخه ده چې دا د اسکندر مقدوني دورې پورې تړاو لري. دا کلا د تیموریانو په زمانه کې بیا ورغول شو د سیاسي، پوځي او کلتوري ارزښتونو مرکز و. دا کلا تر نن ورځې د هرات تاریخي ویاړونو نښه ده. ډېر یو ښکلی ځای ده چې اوس هم سیلانیان او ډېر خلک یې لیدو ته راځي. ډېر یو ښکلی ځای ده.